دا اوس څه سو ځاره یې مړ کړم ناوخته ټلیفون یې کار نه کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خدای دې راوله. جوړې بخیر. یاره نن خیریت بیا دا وخت راځه ته ناوخته دی کښېنه. دی؟ اوه څنګه خبر دې معلومېږي څه کیسه ده؟ یاره چورت مې په دې خاطر خراب دی چې په کلي کې ټولو زما همزولو ودونه وکړل، یو زه پاته یم، پلار واده نه راکوي. یاره دا اوس دونې خبره ده چې ستا فکر په خراب دی. په دغه کوچنۍ خبره چې فکر خراب دی دا خو هېڅ مشکل نه لري یاره چې زه در سره یم هېڅ شي فکر مه خراب کوه. داسې طریقه به در وښیم چې دا کور ته ورسې چې دا ما دغه طریقه کار کې دستي واده در کوي. څه وه؟ او نو دغه به وکړې ښه چې دا کور ته ورغلې والا به لوښي د لوښي ووایه لرګي به د لرګي ووایه د هېچا سره سمه خبره مه کوه چې دا د پلار دستي سره خلاصوي چې دا هلک واده غواړي. او یاره ډېره مننه، ډېره ښه لار دې راوښول. بس زه اوس ځم کور ته او دغه طریقه عملي کوم. نو اوس ولې دښمن ته ځو ناوخته یا زه ځم. دا خدای لیونی ګوره څه غضب یې نیولی دی. یو بلا جوه ودې بیرولم درته وایم دا خو ما اوس به تا ته واده در کوئ ته په کور کې یوه پیاله نسې ساتلی دا به ته خپله مېرمن څنګه وساتې؟